درمنو سلامونه مې واخلئ د څنګه چې مې تاسو ته وویلې تاسو ته مې وختي د دغه یادګیرنه وکړله چې په عبدالولي خان پوهنتون کې فنفیر را جوړ کړی شوی دی. دغه پروګرام ډېر ښکلی دی، ډېر ځانګړی دی او په مختلفو څیزونو باندې ډیوایډ شوی دی. دې خوا راووتمه د پښتو کتابونه پراته دي، دا زما د پښتو خال دی. ما ته د باچا خان بابا سپېڅلې خبره را یادېږي، هغه زمونږ فیروکار یې، موږ د هغه فالوري. هغه وایي کوم خلکو چې پښتو یې راکړله، خپل کلتور یې هېر کړو، هغه خلکو مثال داسې دی لکه د بادیوي او د هغې بادیوي چې چا پسې تار نه وي، چا پسې کیمیکل نه وي. په خدای مې د قسم که موږ پښتو یې راکړله، موږ خپل تاریخ یې هېر کړو، موږ به د نړۍ په زغل کې ورک شو. ما سره دا ځوانان ولاړ دي، اخیستل دې په بلا ولګي. دا زمونږ پښتو ده، دا زمونږ کلتور دی، باید چې دا زمونږ نه مړه نه شي، دا موږ ژوندی وساتو. دا موږ د ژوند چې زمونږ کوم ځوانان دي، راتلونکی نسل دی، که ښځې دي او که نران دي، هغوی ته یې ور وښایو، هغوی ته یې بدرګه کړو، دغه غږ موږ د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوو. دا ځوانان ما سره ولاړ دي، د دوی احساس په پوښتمه. سلامونه او احترامات اشنا، خپله پېژندګلو را سره وکړي. لږ تیز ښه. بلال زمان مې نوم دی، د میتھمیټکس څانګې زده کړیال یم او دلته مو نن سټال لګولی دی. هڅه مو کړې ده چې د ولي خان په فنفیر کې هر ځل هر څه وي او د کتابو پکې هېڅ صدقه نه وي. دا لومړۍ هڅه وه. تېر ځل هم چې کوم دی د مورنو ژبو نړیواله ورځ چې کوم دلته پروګرام په هغې کې هم سټال لګولی وو. که په کتابونو لږ شان دغه شم نو بخښنه به وغواړم. جي دا دویم سټال دی زموږ دلته چې موږ دلته ولګوو. خو له بده مرغه د انتظامیې لخوا دومره غټ یونیورسټي او د دومره غټ خلکو په منځ کې د کتاب هېڅ ویلیو نشته، بیا په ځانګړې توګه د پښتو د کتاب د لیټریچر هېڅ ویلیو نشته. دا دې موږ راغلي یو، موږ ته دننه ځای رانه کړی شو، ډېره د خفګان خبره ده. په خدای مې قسم وي، زه ابله ستا خبره کټ کوم، بخښنه غواړم وبښئ. ابله یو کس سره ناست یم، هغه وایي موږ سره په نصاب کې زیاتې شوی دی، موږ سره د بیسک نه زیاتې شوی دی. زما پښتو چې کومه ده دا لوی تاریخ لري، 15,000 کاله مخکینی تاریخ لري، پوهان لري، زه سیاستمداران لرم. کله چې زما پاکستان جوړېده، پاکستان په زرها پښتانه لري، ما سره په هغه وخت کې زما زیاتې ما سره وشوه. زما پښتو چې کومه ده دا بنیادي چې کومه قومي ژبه ولې جوړه نه کړلی شو. بیا د کتابونو دا حال دی، څوک ورله ځای قدرې نه ورکوي. نور چې کوم ایونټس را جوړېږي هغې ته هلته ځایونه ورکړي، ډګونه یې را ورکړي، دا مهم دی، دا ډېر ضروري دی. دا ډېره د افسوس خبره ده. او بیا په تیره باندې دلته چې څومره چې ځوانان دي، زه په هغوی باندې دغه غندنه کوم، د دغه څیز ډېر سخت خفګان څرګندونه په دغې باندې کومه. دا تاسو ګورئ نه یاره، دا ځوانان دا کتابونه په ځمکو پراته دي، دا د ځمکو قابل دي یاره. ډېره د افسوس خبره، څنګه چې ما تاسو ته وویلې چې زموږ مثال داسې دی چې موږ پښتو یې راکړله، موږ تاریخ یې هېر کړو. موږ مثال داسې دی لکه د بادیوي او د هغې بادیوي چا پسې چې کیمیکل نه وي. په یاد ګوره دا خبره ولرئ. زما پښتو زما سرمن ده، دا نورې ژبې د لباس په شانتې دي. نور ژبو ته احترام لرو، نور ژبې به زده کوو، دا یو آرټ دی، باید چې پښتنو ته دغه ور ورسي. خو خپله ژبه هېرول ګوره دا کمال نه دی، دا بې غیرتي ګڼم او بې غیرتي بولم. یاره دغه څیز غندنه کوم اشنا، ډېره زیاته مننه کوم زما لپاره خبرې وړئ. یو درخواست دا دی چې موږ دلته کتاب ته ناست یو او دلته دوی انتم ولګوي، انتم ترانه ولي خان پوهنتون چې کومه ترانه ده هغه راځي چې خپل کړو کتاب. نو که دغه سنټنس دوی د دې ترانې نه اوچت کړل نو ښه خبره به وي، ځکه چې دغه خو یو ښکاره بله خبره ده دلته زموږ ښکاره موافقت دی د کتاب سره، داسې روجه اختیارېږي او دغه د دوی داسې هم لګوي. دلته ډېره زیاته مننه کوم، ستا دا کار ډېر قدر دی او ډېره مینه او احترام درته لرم. خوشحاله راته اوسئ. ثانک یو سو مچ.